شفیق بلخی ابراہیم بن ادهم دا سر ہم اثر امزول اسر نو دا شفیق بلخی ابراہیم بن ادهم تراغل چرز سفر بانے اوزما مزدوری تزما معاش دے پارا اوزما خطا دا ذکر آغلم چرس کہ دیشی ما دا سفر اگد شی ملگریم سر نیکان خلقو ما سفر با اگد شی نو دیو جن تا ملاقاتو راغلے یوم بس سیدہ ملاقاتو شو دیتا نلالو شفیق بلخی چے لاڑا اجازت واغست رخصت شولو لگے اور دے باچی گوری ابراہیم بن ادهم گوری شفیق بلخی بیا پا مسجد کے ناز دا تینا تپوسو کچھ تا سفر بانے نوی تلے آگاوی چیر جی سفر بانے لاڑو ما خو پلا رکی بھی یو معاملہ ولی دا بس واپس راستونو شو سنگا معاملہ دے ولی دا یرا پا یو لار بانے تلما چی گورا ما یو زخمی دا یو لنبڑا زخمی شوی دا خپی ماتی دی شلا دا نو بس ما سره دا فکر شو چې خدای ته به څنګه رزق ملایي نو چې ګورم دې کې یو شیر راغله په خولې کې خپل ښکار کړی دا هر چیز چې دا خو یو ځناور ښکار کړی دا راغله دې کې خوراک ته نه وکړل بس ځان موړ کړلو نیمه نه زیاته خوراک پاتې شول چې شیر لاړ نو لومبړه پر راخلو خو یې دو باندې راغله او دا غیره خوراک نو ما ځان سره و چې زه ځان څه شته ستړی کوم الله ما ته دغه سي رزق راکوي لکه دې لومبړې ته چې الله رزق ورکوي الله باندې سي الله دې رزق ذمہوار ده وما من دابة على الارض الا على الله رزقها په دې ځمکې باندې یو زنده سرم نشته مګر رزق په الله واپس راغلم کور ابراہیم بن ادهم ته فرمایل رحمه الله چې ډېر غلط سبق دی اخسته ده د دې دوه روحونه دي تا هغه کمزور روح واخستل او چې کوم دی کمال والا او د صفات والا او د ستاینه ورس واخ هغه نه دی اخسته چې ځان نه دا لومبړه ته جوړوي نو دا شیر ځان نه ویل نه جوړوي چې خپلم وګټه خپلم کسب وکا په خپلم وګړه د شیر بشانته او نور کمزور ته معاشره کې دی په هغه باندې وخوره نو مونږه توکل غلط سیټ باندې واه ناغه ته وی الله سے خپل چې ابو اسحاق الله دې پتا رحم کی ما دسترګه وړه واقعا ما خو کمزور سبق ته واغس ورونو توکل دا معنا دا چې اسباب ټول استعمال کا اسباب استعمال کا او باور او اعتماد په الله باندې وکړه